وسړیه پاسېږه کنه کالي وینځه کنه د پنځو هفتو کالي پراته دي او تینه وینځې پاسېږه خیرنه لا خو وی خسي الله پاک مې دې درنه خلاص کی د ظالم لوري ودې چې د کار ناغمه او ډېر زیات ستړی یم کالي درته څنګه وینځم خو زه خیر دی ماسخوتن کې به وینځم د شپې ښه چې لږه تیاره شي درته مې یو ځلې ویلې کنه چې همدا اوس یې وینځه زموږ ګاونډۍ نه ده هغه موږ کره په مېلمستیا راځي هغه به څه فکر کوي چې داسې خیرن خلک دي د پنځو ورځو کالي ورکره پراته دي او نه وینځي وی خزینو څه درته ووایم ما ته راواده کې دې لپاره به چې ته ما ته کالي وینځې ډوډۍ راته پخه کې او د کور کارونه وکې خو ته خو بل رقم الټه کارونه کې ته خو په موږ باندې وینځې و خدای دې تا تباه او برباده کړي خدای دې تا تباه او برباد کړي ولې زه تا ته نوکره ښکارم چې د کور کارونه به درته کوم ما باندې خو مور او پلار هم په کور کې کالي نه دي وینځلي او نه یې راباندې د کور کارونه کړي هغې د خو د دومره نازولې مخته کړې یم چې اوس زه کالو ته یا د کور کارو ته ورنږدې شم نو داسې کرنټ خوندې ما ته راکوي شاټ خوندې ما ته راکوي ته څه وې سړیه او کنه دا کارونه زموږ نه نه کېږي دا تا سره مزه کوي وی خزینو دا خو هغه کار شو وی مه کوه پچا چې وبشي پتا وی زه څه خبر وم چې ته به داسې نازولې مخته شوې ولاکې مې در سره واده کړی تا خو زه غرق کړم غرق صحیح ده سړیه نورې کړتې مه کوه زر پاسېږه او کالي وینځه او کنه هسې زموږ وخت مه خرابوه او خپل وخت مه خرابوه چې څومره زر کار ختمې هغومره به دې چا خبره دمه کېږي صحیح ده ښځې غوسه مه کوه دا دی لاړم وینځم او کنه دمه خو درنه د چاپلاره ملاکي وکي یاره خو د بارانونه تنګ شو ښه د اسمان د وګوره د چې کله د کالو د وینځلو نیت وکړم نو وریځې به راشي او بارانونه به راشي یا خدایه پاکه ته مې ته اخلاص کړي زه خیر دی سهار ته به وینځم سړیه لکه دمه وکړه او کنه چې اسمان شین شو بیا به کالي وینځي اوس مې هغه جنګیره که ښځه رانه شي بیا به راته چغې کوي یا سړیه خدای خو دې تام کار کړي ته بیا راغلی کور ته ننوتې په چوکۍ باندې ناستې ورشه کالي وینځه که نه وی ته پکې بیا راغلی وای نو کنه ښځې ولاکې نه څوک لاره کښېني ښه خو د باندې باران دی کنه څنګه وکړم کالي که مې وینځه خو باران خو بېرته لمدی کنه بیا خو نه وچېږي خو پرېږده چې اسمان شین بیا به کالي وینځم که خو نه خدای دې تاله هدایت وکړي ښځې دروغ ولې وې خیرنه د کړکۍ نه د باندې ګوره اسمان خو تک شین دی که نه دا دروغ مه وایه چې در باندې دا خوله در ماتومه دروغجنه ما ته دوکه راکې تا د خو لکه د چاپلارم دوکه درکړي موږ خو پکې هېڅ هم نه یو خبره دې ده که نه ښځې خبر نه وم چې اسمان شین شوی دی اوس دا باندې وځم او کالي درته وینځم خو ډېره چغې مه وه او که نه دا ګاونډیانو باندې مه خبره وه چې بیا دې نو بیا څه شی نو بیا دا چې زه به کالي وینځم یله کمه دالي ښځې خو دې ولا رښتیا ویلې ښه اسمان خو تک شین دی ولا ته هم دوکه بازي دوکې مه ورکوه که نه ښځې ته دې کالي په منډه وینځه او که نه وی رښتیا مونږ کره خو صابون ختم شوی دی زه مه چې اول دوکان نه صابون راوړم او بیا به کالي وینځم وی نری باران د پاس په لوړې وروینه جوارې کور مې د نصیب راوړی یم جانانه یله کمه دالي ډېر د بارانونو سندرې مه وایه هسې نه چې اوس بیا باران شروع شي او که نه چې په خوله ځه او چې په خوله راځه صابون په منډه راوړه هسې ځان ته کار مه ګوره یله کمه دالي دوکان راورسېو د خیره سره ښه او که نه چې صابون په منډه راوالم او لاړ کالي وینځم او که نه یله کاجي صاحب یو د کالو صابون خو راکړه ها دا واخله حاجي صاحب څو روپۍ شولې 60 روپۍ شوې واجي صاحب دا خو مخکې په لسو نو اوس څنګه په شل شو تاسو هم غلا شروع کړې ده په دې سپینه ګیره باندې یله کبریتو زمونږ د دې سپینې ګیرې خاطر وکړه مونږ تا ته غله ښکارو غل خو ته ښکارې چې غټ غټ برید دې برېښې دي د ظالم زو 10 روپۍ ورکې او زه خلکو بېعزتي کې خو مخکې په لسو اوس په شل شوی دی ګراني راغلې ده که نه او که نه چې اوس درپسې ګوره سپي راخوشي کومه پیسې روباسه یله کاجي صاحب ګپ مې در سره لګولو ته خو په رښتیا شوې سپي راباندې څه له راخوشېږې خو یو کور کې لرم که نه هغې نه دومره پتنګ راغلی یم اوس ته راپسې سپي راخوشېږې یله که اسمانه خیر خو به یې که نه بیا لکه چې باران کولو ته نیت کېږي وریځې خو دې غوړغوړې پکې راغلې او که نه لږه ګزاره کوه زه بل څه پسې دوکان ته نه یم راغلی ځان ته مې بسکټ اخېسته مړه یله که مړه ځان واله که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو سره لایک کړئ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره او که نه لکه د مار غوندې په خدای سپارمه بله ویډیو کې به سره ملاویږو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو